ورورا دا موټر سکل مې د لږ په کار ده دلته سودا پسې ځم بازار ته بېرته زر راځم وا وروره عجیبه سړی نه ګورې زه خپله په موټرسایکل باندې ښار ته ځم او د کور دپاره سودا راوړم او ما دا خبره کول که نه چې ته څوک یې ما خو ونه پېژندې زه پلار یم پلار دا مې کار ده او دغه مې کور ده زه خو تا نه پېژنم که نه دا مې کار ده دغه م کور ده د ما نوم پلار ده پلار خو صحیح ده په یو شرط باندې موټرسایکل درته درکومه خو چې 15 دقیقې باندې به لاړ شي او په 15 دقیقې به بېرته راشي بیخي سمه ده چې ګوره مونږ هم د کور دپاره سودا راوړو که نه بیخي صحیح ده ځه بس موټرسایکل چالان کړه ورځه پېله کړه و پلاره وایم خدای دې تباه و برباد کا خدای دې میلاد کا وایم خدای دې په شرمونو وشرموه خدای دې په قام کې وشرموه وروره ولې کنځاګانې کې خپل پلار ته څوک کنځا کوي څنګه به کنځا نه کومه یو ساعت یو نیم ساعت شو چې بس مغزی راته خراب کړی دی زه د خپل زوی باندې دومره زحمت وباسم بیا سبا ته غټ شو ما ته کنځا وکړي نه زه پوهېږم چې ته په خپل بچیانو باندې زحمت وباسي دا زامن څه لپاره سړی لوی یې وروره څوک خپل پلار ته کنځا نه کوي دا ګوبوس به راشي اوس ولې داسې کوې ته یو ساعت کېږي چې د سور مرګ ورته په تمه یم وایم نور دې نور دې لاسه وسوځېدم داسې پلار دې خدای در بدره کړي په تمه زه پاتې شوی یم راځه زویه څه د دې اعصاب خراب ده راځه اعصاب یې خراب شوی دی غر که پر چې نه به د دې خوښ شم ای وروره طبیعتونه دې ښه دي قراري دی وروره دغه دا کور د چا دی دا د محمد الله ده دا څه وایې ته دا خو به د پلار کور نه وي دا ته لیونی شوی ته د خپل د پلار کور هم نه پېژنې د داسې پلار دې خدای پاک کور ران کړي د داسې پلار دې وایم خدای پاک پیړه ورانه کړي داسې پلار زما نه دی په کار زما نه یې موټرسایکل ویوړو وایم لاړه خدای پاک دې وایم خیرات کور درنه جوړ کړي ګدی خور پوه شوې که نه دا راځه ورته خدای پاک دې وایم په شرمونو وشرموه په قام کې دې خدای پاک وشرموه دا همداسې پلاري څنګه چې ما له خدای راته پلار یا لکه په دا پاچا خان د خاورې واړه په پاچا خان خو تا خاورې واړولې د همدې لپاره مې لوی کړی وي چې ایله بیله ما ته خیره کې او کنځلې وکړې عجیبه خبرې کې وایم پلار رانه موټرسایکل وړی دی ته ولې نه پوهېږې ما که موټرسایکل زه خو اوس له کور راغلم ما موټرسایکل لکه ما که وایم تا نه یادوم هغه بل پلار مې یادوم یا لکه په شړق ولګي دا بل د مور مېړه د لا کم ده چې تا ته معلوم دی او ما ته نه دی پام کوه چې د مور په خاطر باندې یو لفظ هم ونه وایې هغه بل پلار یادوم